د ایران پوځي ځواک ته یوه لنډه کتنه. ډاکتر محمد ويال 1909 زیږدیز کال په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته شو او د رضا شاه پهلوي شاهي حکومت یې ړنګ کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته اسلامي جمهوريت حاکم شو چې له لوېديځې نړۍ او په ځانګړي ډول د امريکا متحدو ايالتو سره یې اړیکې ورځ تر بلې ترينګل کېدلې. اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د ایران او امریکا متحدو ایالاتو اړیکې سره کړکېچنې دي او ایران یې له سختو اقتصادي او سیاسي بندیزونو سره مخ کړی دی. د ایران پوځي جوړښت. د ایران ملي پوځ په دریو لویو برخو ویشل شوی دی. لومړی د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران پوځ یا اسلامیک ریولوشنري ګارد کورپس. سپاه پاسداران په دغه هیواد کې د 1850 لمریز کال انقلاب وروسته جوړښت وموند. په سپاه پاسداران پوځ کې لاندې برخې ورشاملې دي: ځمکنی ځواک، بسیج ځواک، قدس چې د سپاه پاسداران دننه پوځي ځواک دی او استخباراتي چارې هم ترسره کوي، هوایي ځواک او بحري ځواک. د ایران د اسلامي جمهوريت پوځ یا اسلامیک ریپبلیک اف ایران آرمی. دغه پوځ څلور نورې سترې برخې لري: ځمکنی ځواک، د هوایي دفاع ځواک، هوایي ځواک او بحري ځواک. دریم پولیس یا لو انفورسمنت فورس. د بل هر هیواد په ډول د ایران کورنی ځواک هم پولیس دی چې د هیواد دننه چارې ترسره کوي او د قانون د پلي کېدو مسؤلیت لري. له پورته درې ځواکونو ورېخوا ایران د هغه 5 هیوادونو له ډلې دی چې انټرنیټي ځواک یا سایبر وارفیر هم لري. ایران د خپل انټرنیټي ځواک په لارښوونو ځینې نړیوال ویب سایټونه لکه فیسبوک هم په خپل هیواد کې تړلي دي. په 2018 زیږدیز کال کې د ایران د پوځ خرڅ 19.8 میلیارد امریکایي ډالر ښودل شوی. ایران له تیرو 2 لسیزو د اټومي وسلو په غني کېدو هم پیل کړی دی چې موخه یې سولهییز یادوي، خو امریکا پرې د اټومي وسلو د لاسرسي نیوکې کوي. د بالستیک توغندیو په برخه کې د ایران پوځ له 2006 زیږدیز کال راهیسې هڅې ګړندۍ کړي دي. دغه هیواد په 2006 زیږدیز کال کې لرې وشتونکو بالستیک توغندیو ته لاسرسی پیدا کړ. په همدې کال کې دغه هیواد د شهاب 2 او شهاب 3 په نوم بالستیک توغندي وازمیل چې له 200 کیلومتره نیولي بیا تر 2000 کیلومترو پورې د لرې فاصلې وټنې طی کړ. کچېرې د ایران پوځ د نړۍ د زبرځواک هیواد امریکا سره چې سرسخته دښمني سره لري پرتله شي نو په ډیرو ټیټو پړیو کې راځي، خو د خپل 2 نورو رقیبو هیوادونو یعنی عراق او سعودي عربستان په پرتله څو ځلې پوځ غښتله کړی دی او دا وړتیا لري چې په کم وخت کې د عراق او سعودي عربستان پر وړاندې بریا خپله کړي. د یادونې ده چې ایران د اپریل میاشتې 13 نیټه هر کال د خپل هیواد د ملي پوځ د ورځې په نوم نومولي او په پوځي پاریډ سره یې لمانځي. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روهي پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.